کندهار ښاروالي د ښار په شپږمه ناحیه کې د دې مخصوص سړک د پاته برخې د قیریزه کولو چارې راپیل کړې. روغلي د ډاکټر لاسونه بخ د هنر لاسونه د پتن دغه سړک چې د سټډیوم جنوب لویدیځ طرف ته د غازي مینې څخه شروع بیا د بازارچې تر سړک پورې غځېدلی دی، تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی لري. د لومړۍ برخې د قیریزه کولو چارې یې څه موده بشپړې سوې او اوس فعلا یې د پاته برخې د قیریزه کولو چارې راپیل سوې. د بلبلو سنگار د وخت مسیح در باندې نقطه هغه مرکزي نقطه ده چې د ډنډ ولسوالۍ او دغه شاوخوا سیمې هغه د ښار د مرکزي نقطې سره په ډېره اسانۍ سره وصل کوي او دغه پاته برخه د دې سړک د دې محسوس سړک یا د مالجات د سړک دغه سړک چې دی هغه د نن الحمدلله یعنی اسفالټ یا هغه ډمبرې شروع دی ان شاء الله العزیز ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او بل دغه منطقه چې وه د پاته برخه د 400 یا 450 متره په دې کې پلان اصلا عملي سوی نه و او بلکې دلته ډېر موانع ایجاد وه او دا زراعتي ساحه وه کندنکاري هم غوښتل نو ځکه د دې کار تر هغه کار لږ تاخیر سو او د شرکت والا ماشاءالله غیرت وکړي په ډېر لږ موده کې دغه ټوله کارونه پای ته ورسول. نن یې د کار شروع دی ان شاء الله العزیز. ستا آبادۍ ته ایران غښتي تر وزر لاسونه بخ د هنر لاسونه. دغه سړک چې ډېر ژر به د قیریزه کولو ټولې چارې بشپړې سي د سیمې خلکو یې په رغولو سره زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. سره د خدای خیر درکړي چې زموږ خلک په کار واچوله، خدای دې ودونه درکړي دا سړک مو را جوړ کړي. د ښاروال څخه خوشحاله یم. دا خو ډېر وخت ما په یادېږي دغه سړک پات اوس شکر دی الحمدلله دا دې فعاله شو. نور با د امن په خوب مړ شي ګرانه که خدای کول جنګ او جګړې به نه وي په اتحاد به دې بچیان وي.